بسم الله الرحمن الرحيم. د نهم صنف کتاب څلورم درس عنوان دی السفر لطلب العلم. د علم د حاصلولو لپاره سفر دی. ګورو چې په دې کې څه دي. لږ پیدا صفحه غټه کړم چې تاسو ته صحیح معلوم شي. يريد نعيم أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للدراسة. يريد غواري نعيم أن يسافر چه سفر وكري إلى المملكة العربية السعودية سعودي هواتا للدراسة الدرس ويلو لپاره دز ذكر لپاره. يريد نعيم أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للدراسة. نعیم غواړي چې سفر وکړي د سعودي هیواد ته لدراسة د زده کړې لپاره یا د درس ویلو لپاره. ففي اثناء السفر په د سفر په جریان کې. ففي اثناء السفر دا ف چې پراغله نو ففي اثناء السفر نو د سفر په جریان کې التقى به حسن ورسره ملاو شو. د پاکستانیانو خبره یعنی ورسره مخ شو. بقرب په نزد یا په نږدې مطار کابل. مطار هوایی میدان ته وی کابل د کابل. وسأله او پوښتنه یې ترې وکړه. ففي اثناء السفر التقى به حسن د سفر په جریان کې حسن ورسره مخ شو. بقرب مطار کابل د کابل هوایی میدان نږدې. وسأله او پوښتنه یې ترې وکړه. حسن ورته وایي الى اين انت ذاهب يا نعيم. الى اين چیرته انت ذاهب ترواني يا نعيم. نعيم توي. نعيم ورته څه وایي انا مسافر الى السعوديه. زه سعودي ته مسافر یم. دلته چې یو شي ته زه ډېر حیران یم. عربستان دا د هیواد نوم نه دی. زه سعودي عربستان ته ځم نه، زه سعودي ته ځم. انا مسافر الى السعوديه. دلته د عربستان خلکو ځان نه را جوړ کړی. د سعودي نوم سعودي د عربستان نه دی. أنا مسافر إلى السعودية. زه سعودي ته مسافر یم. حسن ماذا تريد أن تفعل هناك. ماذا څه تريد غواړي أن تفعل چې وکړي هناك هلته. ماذا تريد أن تفعل هناك څه غواړي هلته وکړي. نعیم ورته وایي أريد أن أدرس. غواړم چې هلته چې درس ولولم. هلته نشته. أريد أن أدرس غواړم. یریدو هغه غواړي. اریدو زه غواړم. تریدو ته غواړي. نریدو موږ غواړو. نو دلته څه دی؟ اریدو غواړم ان ادرسه چې درس ولولم بجامعة ام القرى د ام القرى په پوهنتون کې. حسن ورته څه وایي هل آیا انت ته ناجح کامیابی فی په اختبار القبول د قبولیت په امتحان کې بالجامعه په پوهنتون کې. هل انت ناجح فی اختبار القبول بالجامعه یعنی د قبولیت لپاره بل امتحان اخیستل کیږي، ازموینه اخیستل کیږي. ته هغه کوم د قبولیت ازموینه چې ده په هغه کې کامیاب شوی د پوهنتون. ګورو چې حسن ورته څه وایي. نعیم ورته وایي نعم هو انا ناجح. زه کامیاب یم. حسن ورته وایي الان فی داخل مطار کابل. حسن الان فی داخل مطار کابل. دا داسې ورته وایي چې یعنی حسن الان د قوسینو کې چې یعنی د دې مطلب دا دی چې حسن اوس د هوایي میدان په داخل کې دی. یعنی اوس راتلونکی کوم هغه چې دی مباحثه مکالمه یا کمیونیکیشن چې دی هغه د کابل په هوایي میدان په داخل کې دی. الموظف هغه څوک چې وظیفه لري. هلته هر څه وایي من فضلک د مهربانۍ له مخې هات راکړه جواز السفر پاسپورت و تأشیرة الخروج. یو خروج ټاپوي یو دخول ټاپوي. یعنی کله چې د یو هیواد نه وځي نو تأشیرة الخروج لګوي، د خروج ټاپه لګوي. نو الموظف ورته من فضلک د مهربانۍ له مخې هات جواز السفر پاسپورت دې راکړه و تأشیرة الخروج او خروج. حسن هذا هو جواز السفر. دا مې پاسپورت دی. و تأشیرة خروج او دا مې د خروج ټاپه ده. الموظف تقلع الطائرة بعد 20 دقيقة. تقلع ټیک آف چې ورته انګلیش کې وایو. یو د جاز را تګ دی یو د جاز تګ دی بیرته.
نو تقلع الطائرة جاز الوزي يعني جاز پرواز کوي زي بعد 20 دقيقة د شل دقيقة ورسته. تفضل إلى البوابة رقم 4 څلورمې دروازې ته مهرباني وکړه. نعيم وصل إلى مطار جدة. نعيم اوس چیرته ورسېد؟ مخکې هوایي میدان کې البته د کابل، اوس د جدې میدان ته ورسېد. الموظف ورته وایي من أين أنت قادم؟ حتما هلته بل موظف دی، بل کارمند دی. الموظف مامور یا هلته چې کوم کارمند دی ورته وایي من أين د کوم ځای نه انت ته قادم راغلی یا راتلونکی. قادم راتلونکی ته وایي. من أين أنت قادم؟ کوم ځای نه راغلی؟ أنا قادم من أفغانستان. زه د افغانستان څخه راغلی یم. الموظف ورته وایي کارمند أين الجواز؟ پاسپورت د چیرته دی؟ وتأشيرة الدخول او د دخول ټاپه. نعیم ورته وایي هذا هو الجواز. هذا هو الجواز پاسپورت دا دی. وفيه تأشيرة الدخول او په هغې کې د دخول ټاپه هم ده. راځو التدريبات یا تمرینونه چې دي. التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية. تمهرباني لمخي غلط شو. أجب عن الأسئلة الآتية. لاندې سوالونه جواب کړئ. لاندې سوالونه جواب کړه. لومړی إلى أين يذهب حسن؟ حسن چیرته ځي؟ جواب تاسو پاس پیدا کړ. فکر کوم يذهب إلى السعودية. في أي جامعة يريد حسن أن يدرس؟ په کوم پوهنتون کې حسن غواړي چې زده کړه وکړي، درس ووایي. في جامعة أم القرى. ماذا طلب الموظف من حسن في مطار كابل؟ کارمند د حسن نه په کابل هوایي میدان کې څه وغوښتل؟ طلب الموظف من حسن في مطار كابل جواز السفر وتأشيرة الخروج. متى تقلع الطائرة؟ جاز کله الوزي یا کله پرواز کوي یا کله وزي؟ بعد 20 دقيقة، 10 دقيقة ورسته. نسمي صفحة انتقاليجو. التدريب الثاني تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. ملګری سره سوال او جواب تبادله کړئ. إلى أين أنت ذاهب؟ ته چیرته ځې؟ ملګری یعنی یو ځان نه یو ځای وښایي یا په همدې درس په هکله زه صرف ترجمه کوم، تاسې بیا خپل منځ کې تبادله کوئ. إلى أين أنت ذاهب؟ ته چیرته تلونکی یې یا چیرته ځې؟ أنا ذاهب إلى السعودية. سعودي ته ځم. اوس دلته وګوره، دلته السعودية لیکلی، درس ته چې بیرته لاړ شي السعودية، هلته السعودية لیکلی دی. په هر صورت الطالب الأول لماذا تذهب إلى السعودية؟ من به همغسې وایو چې لیکلي دي، هغه متل دی چیزی کې در خط است. لماذا تذهب إلى السعودية؟ الطالب الثاني ورته وایي دویم زده کوونکی لأتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ ولې عربي ژبه زده کوي؟ لأنها لغة القرآن الكريم. ځکه چې هغه د قرآن کریم ژبه ده. أين جواز سفرك؟ پاسپورت دې چیرته دی؟ هذا جواز سفري. دا دی پاسپورت مې. التدريب الثالث دریم تمرین أجر الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. أنت ته أفغانستان د أنت أو أفغانستان نه جمله جوړوئ. الطالب الأول أو الطالب الثاني من أين أنت قادم؟ ته د کوم ځای نه راغلی یې یا د کوم ځای نه راتلونکی یې؟ من أنا قادم من أفغانستان. زه د افغانستان نه راغلی یم. اوس همدغسې جملې د أنت أو ایران نه جوړوئ. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من إيران. من أين أنت؟ هو قادم. ته کوم ځای نه اوس هغه راغلی؟ هو قادم من الهند. من أين أنت؟ اوس مؤنث صيغه ده. من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من باكستان. من أين هي قادمة؟ د کوم ځای نه هغه راغلی ده؟ هي قادمة من ماليزيا. من أين هو قادم؟ هو قادم من طاجكستان. من أين أنت قادم؟ أنت قادم من أوزبكستان. من أين قادمة هي؟ هي قادمة من الصين. من أين أنت قادمة؟ أنت قادمة من تركمانستان. انتقالي قوش شلمي صفحته. التدريب الرابع املأ الفراغ مما بين القوسين بكلمة مناسبة. دا خالي زي چې دی په مناسبه کلمه ډکوي. أنا ذاهب إلى السعودية. ز السعودي ته تلونکی یم یا زم. أنت ناجح في الامتحان. ته په امتحان کې کامیابیدونکی. نجح کامیاب شو، ناجحون کامیاب. من أين أنت قادم؟ ته د کوم ځای نه راتلونکی یې، کوم ځای نه راغلی یې؟
هو كاتب هذه الرسالة. هو كتبت ولې ځکه ناراضي ځکه چې کتبت مؤنث دی کتبت او دلته هو دی هي نه دی نو هو کاتب هذه الرسالة هغه د دې لیکوال یا لیکونکی دی. انت راسبة في مادة اللغة العربية ته د عربي ژبې په مضمون کې ناکامه یې. ولې راسبه نه دی راسبتون وګورئ مؤنث دی او انتی مؤنث صيغه ده. التدريب الخامس پنځم تمرین حول كما في المثال تبديل کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. الافعال دلته دي المخاطب او المتكلم. المتكلم هغه څوک دی چې خبرې کوي او المتکلم هغه څوک چې خبرې کوي او المخاطب هغه څوک دی چاته چې خبره کیږي. لکه ته مخاطب یې زه متکلم یم زه خبرې کوم او تا ته مې اشاره ده تا ته خطاب کوم. یسافر انت تسافر انت تسافرین. مذکر ته سفر کوي مؤنث انت تسافرین ته سفر کوي. متکلم چې کله زه خبرې کوم انا اسافر زه سفر کوم او جمع چې ده نحن نسافر موږ سفر کوو. يلتحق أنت تلتحق أنت تلتحقين تعطي شاركم أنت تلتحقين أنا ألتحق نحن نلتحق. يدرس أنت تدرس أنت تدرسين د نارینه لپاره وایم مذکر لپاره أنت تدرس تدرس وای أنت تدرسين تدرس وای خزینه ته کله خطاب کوم. نحن ندرس أنا أدرس. يذهب أنت تذهب هو يذهب دي ګوره أنت تذهب مذکر دی مخاطب دلته أنت تذهب تزي أنت تذهبين خزي لپاره تزي. أنا أذهب ززم نحن نذهب مگزو. يصل أنت تصل ترسيږي يصل هغه لپاره دی نو ځکه أنت تصل ترسيږي یو ځای ته چې رسیږي کنه reaching یو ځای ته چې رسیږي أنت تصل ترسيږي مؤنث لپاره انت تصلين ترسيږي. المفرد انا اصل زه رسیږم نحن نصل. يغادر یو څوک چې یو ځای پرېږدي زی. انت تغادر ته زی یا ته دا ځای پرېږدي. انت تغادرين المفرد شه دی انا اغادر زه ځم یا زه دا ځای پرېږدم نحن نغادر مگزو یا موږ دا ځای پرېږدو. رازو انتقالي يوشتمي صفحة التدريب السادس صل بين السؤال والجواب كما في المثال. سؤال او جواب لك څنګه چې په مثال کې سره تبادله کړئ. لماذا تسافر إلى السعودية؟ لأتعلم اللغة العربية. يو خط بوصل كي إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى السعودية. أين جواز السفر؟ هذا جواز السفر. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج. دو خروج تابا كما دا دو خروج تابا دا. من أين أنت قادم؟ كم زين راغلي؟ أنا قادم من أفغانستان. متى تقلع الطائرة؟ طيارة يجاز كلا زية كلا دازي بريكدية كلا ألود كوي. تقلع الطائرة الآن. طيارة مدوزي. التدريب السابع هو تمرين رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. أين مسافر أنت إلى مختلف كلمات دي منظموية ويو مغتورة جملة رجولوي. إلى أين مسافر أنت تشيرت مسافري. أين جواز سفرك؟ أين تأشيرة الخروج؟ يعني ده خروج تابا تشيرت ده باسبورت ده تشيرت ده. تفضل إلى البوابة رقم 4 مهرباني وكات سلورمي دروازيته. أنا قادم من أفغانستان. زد أفغانستان نراغليم يا راتلونكيم يا راغلم. نو دوشتمي صفحة انتقالي. التدريب الثامن بنزم تمرين دي الثروة اللغوية ده لغات ذخيرة ده. المدرسة مكتب خوانزي. المدارس خوانزي. الجامعة بوهنتون. الجامعات بوهنتوننا جمع مفرد جمع دي. الكلية بوهنزي. الكليات بوهنزي. القسم تسانغا. الأقسام تسانغي يا قسمنا. الطالب ازدكونكي. الطلاب ازدكونكي. الطالبة ازدكونكي. الطالبات ازدكونكي يعني دير ازدكونكي. الأدب أدب آداب آداب.
المعهد معهد معاهد عموما د تربیه معلم یا د څوارلسم هغه چې دی انسټیټیوټ چې ورته وایو عربي کې ورته المعهد وي که غلط نشم که اشتباه هم تاسو صحیح کوي. الواجب المنزلي کورنۍ دنده حول الافعال الآتيه الى اسماء الفاعل كما في المثال. فعل دی مثلا څخي اوس د دې فاعل به شي څوک چې دا څخه کوي دا څه دی څخونکی دی کنه خوراک کوي خوراک کوونکی دې ته اسم فاعل وي. يذهب زي ذاهب تګ کوونکی. يرسب ناکامیږي راسب. ينجح کامیابیږي ناجح. يقدم راضي لکه قدم وهي يقدم راتلونکی خو صرف قدم وهلو نه اخیستل شوی دی داسې نه چې څوک جاز کې راځي هغه ته نه وایي هغه ته هم وایي یعنې قدوم کوي راځي. قادم يعلم پوهیږي عالم. يكتب هغه لیک کوي کاتب یعنی لیکونکی. يفوز فائز يفوز کامیابیږي فائز کامیابیدونکی. يشرب څښي شارب لکه قرآن کې ودی فشاربون شرب الهیم شارب. يجلس کینی جالس کیناستونکی. يفهم پوهیږي فاهم پوه. يخرج وزي خارج. يسمع اوري. سامع كسميع سامع هم صحیح. نو درویشتمه صفحه نوی درس دی پنځمه البیئه دا به ان شاء الله په راتلونکي درس کې ولولو. نن لپاره هم دومره درس بس دی ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.